دا یو پیالې چې اوس کا په ولاړه په حرام دی خو بس مړ ولاړې راځي چې زما ګوته دا خبره کوم چې زما بیټک نشه زړه خفه کېږم یاره چې مېلمه راشي داسې به شیروني که نه وي ماله چې راځي نو دا یوه خبره واوره علي ته به مې نه ګورې تندي ته به مې ګورې دا چې اوس کا ورور ویډیو ستا دغه شیرونه یادېږي هغه پښتو کې یو ټپه ده وایي چې پرتوک د سوړې سوړې راوړو چې کومه سوړې د ګنډم جړه راځي. ګوره ما د پښتون قام سره دا لوبې چې کېږي یو سړی شهرت حاصل کړي او که مولایي او که پیري او که شاعري او دا سپک خلق یې که نه او بیا یې په عجیبه طریقو باندې لوټي که دا شاعر دی. ما خو تاسو د مذهبي خلقو نه چې د مذهب په نامه باندې اقامت تاسو دا خلق څنګه لوټي نو لګیا یو خبرون دا اوس شاعر په نوم باندې راوتی دی د ادب په نوم باندې تاسو لوټي د شاعري ډېره زما خوښه وه خو چې کله د سپک خوی شروع کو او لږ مشهور شو هغه 3310 موبایل فون ورسره و او هغه خلقو ته وښو که نه زما سره دا دی مقصد دا چې پیسې راولېږئ او چې زه ځان له سمارټ فون وموالم د هغې وخت نه دی ما اورېده بس کړي دي زما د نظر اړتاو شو. دی اوس ولاړ دی خپل یا میلمه ده یا قربا ما په خیال میلمه نه دی او پیاله یې پلیټ یې نیولی دی میلمه ته وایي چې په ولاړ یې وڅښه او باران دی خو زه په کوڅه کې ولاړ دی چېرې زما بیټک نشته. پښتونولي خو داسې ده که بیټک ته نه د لسو خلکو نور دیري یې بیټک یې هلته یې بوتلی شي جومات ته یې بوځه ضروري خو نه ده دا دومره سپک خوی ته ولې کې دا ولې چې خلکو ته اوس دا پته ولګي مشهور شو که نه اوس به څه کوم زه به دا خلک لوټم څنګه چې ملا او پیر دا پښتانه لوټي دغه شان به اوس دی لوټي چېرې زما بیټک نشته دی نو ما به پیسې راوورئ په ما باندې او پیسې راولېږئ چې ځان له بیټک نو د بیټک په نوم باندې به پیسې والي او بنګله به ځان له جوړه کړي خدای خبر دی به اوس لکپتي نه دی به کروڑپتي ځکه چې پیسې پرې راوري که نه نو دا سپک خوی شاعر له نه یې پکار ته شاعر قام له څه ورکه د قام نه څه غواړه مه محسن شه د قام ژبې او سیمې د دې به ته محسنې دا به ستا محسنان نه وي نو ته چې د قام نه غواړې خو معلومه دا شو چې قام ستا محسن شو تا قام نه څه وکړو ته شعرونه ته د رحمت شاه ساحل صاحب نه غټ شاعر یې ستا په شان په زرګونو شاعرانو کو راغونډ شي د رحمت شاه ساحل صاحب د خپلو خاورو ته هم نه رسي او هغه څومره غریب و زه په خپله تلی یم وله څو وارې په درګۍ کې د هغه د ټیلرۍ د درزیتوب دکان و او دومره وړوکی دکان و چې یو د هغه ټیبل چې ماشین به پې پروت و استري به پې پرته وه او بس یو 3-4 تنو پکې نور راتله ډاکټر زیار صاحب به ورسره ناست و موږ به لاړو نو ما به کتل ده به د کوره ډک ترموس د چای راغستی و سایل صاحب او د هغې نه به یې میلمه له چای ورکړو ځکه چې روزانه به وله څوک نه څوک راتله نو د هوټل خرچه خو د برداشت کولی نه شوه چې د هوټل نه چای راوړي خلکو وڅکئ خو چاته یې دام نه دی ویلي چې یاره زما خو کور د خټو دی کور یې د خټو ما په خپل لیدلی او دکان د کرایې درزیتوب کوي او چې څوک په لاړو نو کپړې ګنډل به یې پرېښودو وخت په هغه له ورکو نو ده به یو جوړه په څو ورځو کې ګنډلي خو بې غیرتوب یې نه دی کړی او د پښتون قام له یې څه ورکړي پتري وهم سایله په د خپل ټوټې کچ کول خیر د پښتنو نه د پښتو دپاره غواړم هغه د پښتنو نه د پښتو دپاره خیر غوښتلی د خپل ښځې او د بچو دپاره خیر نه دی غوښتلی او هغه جلاوطن شوی هم دی جیل شوی هم دی اجمل خټک ټول عمر په جلاوطنۍ کې او په جیل کې تیر کړی دی بادشاه و حمزه بابا څومره ښایسته شاعر و هغو د چا نه څه غوښتلي هغو د قام له څه ورکړي دي نو زه د قام ته وایم چې ای قامه د داسې کردارونو نه خبردار شئ دا لوټمار دی دا شکمار دی دا کو د مذهب په نوم کو د ادب په نوم او دا خلق کو تاسو ولا بنگلې مبادې کوي دا نسلن وګي دي به چرته ماړه نشي